الف لام میم. آیا خلکو دا غنلې ده چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پریښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به نه ازمایل شي؟ په داسې حال کې چې مونږ هغه ټول خلک ازمایلي دي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله خو به هرومرو دا ګوري چې رښتینی څوک دی او دروغجن څوک. او آیا هغه کسان چې ناوړه حرکتونه کوي دا یې انګیرلې ده چې هغوی به له مونږ نه میدان یوسي؟ دا ډیر غلط حکم دی چې هغوی کوي. څوک چې له الله سره د یو ځای کېدو هیله من وي هغه باید په دې وپوهیږي چې د الله ټاکل کړای شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله هر څه اوري او پرې پوهیږي. هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره وي وکړي، یقیني ده چې الله له مخلوقاتو څخه بې نیازه دی. او کوم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د هغو بدی به موږ له هغو نه ایسته کړو او هغو ته به د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړو. موږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه. خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته زما د شرک په توګه نه پیژنې، نو د هغو خبره مه منه. همدا زما لوري ته ستاسو ټولو راګرځېدل دي. بیا به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څه کوئ. کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړی وي هغوی به مونږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو. له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي مونږ پر الله ایمان راوړ، خو کله چې هغه د الله په معامله کې وزورول شو نو هغه د خلکو له خوا چول شوی ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. اوس که ستاسو د رب له خوا فتح او نصرت راغی نو همدغه سړی به وایي چې مونږ خو له تاسو سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی؟ الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسو زموږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسو خطاوي به موږ پر ځان واخلو. په داسې حال کې چې د هغو له خطاونه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. هغوی به ارومرو خپل پیټه هم واخلي او د خپل پیټو سره نور ډیر پیټي هم، او د قیامت په ورځ به په یقیني ډول هغونه د دغو دروغ جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی کوي. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم 1000 کاله د هغو په منځ کې اوسېد. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمان. بیا نوح او د کشتۍ خلک مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. او ابراهیم مو ولېږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ. دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږئ. تاسو چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بوتان دي او تاسو یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسو د چا بندګي کوئ هغوی تاسو ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د هغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د هغه لوري ته تاسو ورګرځیدونکي یې. او که تاسو د دروغو نسبت کوئ نو له تاسو نه مخکې ډیرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. آیا دوی کله نه دي لیدلي چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته اسانه ده. دوی ته وایي چې په ځمکه کې وګرځي او وګورئ چې هغه د هستونې پیل په څه ډول کړی دی. بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي. دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوښه یې شي رحم کوي. د همغه لوري ته تاسو ورګرځیدونکي یاست. تاسو نه په ځمکه کې د خدای د ارادې بې وسې کوونکي نه په آسمان کې. او تاسو لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی سرپرست او مرستندوی نشته. کوم خلک چې د الله له آیاتونو او د هغه ملاقات نه منکر شوي هغوی زما له رحمت نه امید شوي
او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. کوم خلک چې د بیا د هغه قوم جواب لدی پرته نور څه نو چې هغوی وویل دی وژنې یا یې وسوځي. په پای کې الله تعالی هغه له اور وژغوري. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. او ابراهیم وویل تاسو خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولې دي. خو د قیامت په ورځ به تاسو یو له بل نه انکار او یو پر بل لعنت وکړي او اور به تاسو هستوګنځي وي او هیڅ څوک به تاسو مرستندویان نه وي. په هغه وخت کې لوط هغه ومانه یعنی د ابراهیم پر پیغام ایمان راوړ. او ابراهیم وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم. هغه برلاسه دی او حکمت والا دی. په هغه وخت کې او موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولادونه پیرزو کړل او د هغه په زوجات کې مو پیغمبري او کتاب کې خودل او هغه ته مو په دنیا کې د هغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري ډول صالحانو څخه وي. او موږ لوط ولېږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسو خو هغه فحش کار کوي چې د تاسو نه مخکې له نړیوالو څخه هیڅ چا نه دی کړی. آیا ستاسو دا حال دی چې نارینه وته ورځي او لاري وهي او په خپل غونډو کې بدې چاري کوي؟ نو د هغه قوم سره لدی پرته بل هیڅ جواب نو پرته لدی چې هغوی وویل راوله د الله عذاب کته رښتینه. لوط وویل ای زما رب د دغه مفسدانو په مقابله کې زما ملاتړ وکړه. او کله چې زمونږ استاد ابراهیم ته لزیری سره ورغلل نو هغه ته وویل مونږ دغه کلی د خلکو هلاکونکیو. دغه خلک ډېر ظالمان شوي دي. ابراهیم وویل هلته خو لوط موجود دی. هغه وویل مونږ خو پوهیږو چې هلته څوک موجود دي. مونږ به هغه او د هغه لمرمنې پرته د هغه ټوله کورنۍ وژغورو. د هغه میرمن له بیرته پاتې کېدونکو څخه و. ابراهیم وویل بیا کله چې زمونږ استاد لوط ورغلل نو د هغو پر اتګ باندې هغه سخت خپه او زړه تنګی شو. هغه وویل مه ویریږه او مه خپګان کوه. مونږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو پرته ستا له میرمنې څخه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه ده. مونږ دغه کلی پر خلکو له اسمانه د عذاب نازلونکیو د هغه فسق له عمله چې دوی کاوه. د هغه کلی یو څرګنده نښانه پریښې ده د هغو کسانو لپاره چې له عقل څخه کار اخلي. او مدین ته مونږ د هغه ورور شعیب ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ او د وروستۍ ورځې یعنی د آخرت د سعادت هیله مند اوسئ او په ځمکه کې فساد کوونکي تیری کوونکي مه ګرځئ. هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپل کورونو کې مړه پراته پاتې شول. او مونږ عادیان او سمودیان هلاک کړل. تاسو هغه ځایونه وینئ چې هلته هغوی اوسېدل. د هغو کړو وړو شیطان د هغو لپاره خایسته کړل او هغوی له سمې لارې نه واړول په داسې حال کې چې هغوی پوهه او ادراک درلوده. او مونږ قارون، فرعون او هامان هلاک کړل. موسی هغه ته له څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپل لویۍ ګمان وکړ او دوی زمونږ له عذاب څخه تیریدونکي یعنی خلاصیدونکي نه دي. په پای کې مونږ هر یو د هغه په ګناه سره ونیو. بیا له هغونه په چا باندې مونږ اورونکي باد ولید او څوک یې قوي چاودنی ونیول او څوک مو په ځمکه کې نه نويستل او څوک مو غرق کړل. الله پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه مګر هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کاوه. کوم کسانو چې الله نه پرته نور سرپرستان نیولې دي د هغو مثال د غنی غونډه دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوري کور د غنی وي. کاش کې دوه خلکو علم درلودلای. دوی چې الله نه پرته هر شی بولی الله ته هغه خو معلوم دي او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. دا مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو خو په دې باندې هغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. الله اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي. په حقیقت کې په دې کې ونه ښانه ده د مؤمنانو لپاره.
ای پیغمبره هغه کتاب ولوله چې تاسو د وحی په واسطه درلېږل شوی دی او لمونځ قائم کړه په باوري ډول مونږ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي او د الله یاد لدینه هم ډیر لوی شی دی الله په هیڅ په هغه څه چې تاسو کوي او له اهل کتابو سره بحث مکوي مگر په غوړه ډول پراته له هغو خلکو چې له هغو څخه ظالمان وي او هغه ته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې هم چې مونږ ته لېږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم چې تاسو ته لېږل شوی زمون خدای او ستاسو خدای ایکی یو دی او مونږ مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منونکي ای پیغمبره مونږ په همدې ډول تاسو کتاب نازل کړی دی لدې کبله هغه خلک چې مونږ هغه ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په دې باندې ایمان راوړي او له دغه خلکو یعنی مشرکانو نه هم زیاتره په دې باندې ایمان راوړي او زمونږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکري ای پیغمبره تعالی دینه مخکې کوم کتاب نه لوست او نه دی په خپل لاس سره لیکه که دا سوای نو باطل پرستان په شک کې لویدلای شو اصل کې دا روخانه نښانی دي د هغو خلکو په زړونو کې چې هغه ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکرېږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي دغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار له خوا نښانی نازل نه شوي وای نښانی خو له الله سره دی او زه یوازې خبردار ورکوونکی يم په ډاګه څرګنده او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافی نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو او ورول کیږي په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي ای پیغمبر وایي چې زما او تاسو په منځ کې الله د شاهدۍ لپاره کافی دی هغه په اسمانونو او زمکه کې په هر څه باندې پوهیږي کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي هغه په زیان کې لویدونکي دي دغه خلک له تاسو څخه د عذاب ژر او ستلو غوښتنه کوي که یو نیټه ټاکل شوی نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راشي په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي دوی له تاسو څخه د عذاب ژر او ستلو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پخو لاندې نه هم او وایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسو کول ای زما مؤمنو بندگانو زما زمکه پراخه ده نو تاسو همدا زما بندگی وکړئ هر ساکک د مرګ د خوند څه کوم کړي بیا به تاسو ټول همدا زما لوري تر وګرځول شي کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړی دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي څومره ژوندۍ ساکهان دي چې خپل روزي په شا بار کړي نه ګرځي الله هغوی ته روزي ورکوي او ستاسو روزي رسانه هم غده هغه هر څه اوري او پوهیږي کله دغه خلکو نه پوښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړی دي نو ارومرو به وایي چې الله بیا نو د کوم لوري غوړول کیږي مغه الله دای چې خپل بندگانو څخه چې چاته خوښ شي روزي پراخوي او چاته چې خوښ شي تنګوي په باوري توګه الله په هر څه پوهیدونکی دی او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې چاله اسمانه او بو ورولې او د هغو په وسیله یې مړز مکه ژوندۍ کړه نو دوی به ارومرو وایي الله و سناستاینه الله لرده خو زیاتره خلک نه پوهیږي او دغه د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یو لوبه او زړه خوښونه د اصلي ژوندانه کور خو د آخرت کور دی کاش کې دغه خلک پوهیدلای کله چې دغه خلک په کشتۍ کې سپریږي نو د الله نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي بیا کله چې هغه دوی ژغوري وچې ته راولینو ناڅاپه دوی بیا په شرک کولو لاس پوري کړی
ترڅو چې د الله په ورکړي نجات باندې د هغه د نعمت کفران کړی او د دنیا ژوندانه خوندونه واخلي خدا ډیر ژر به دوی ته څرګند شي آیا دوی نویني چې مونږ یو له امن څخه ډک حرام پیدا کړای دی په داسې حال کې چې د دوی خوا او شا خلق تختول کیږي آیا بیا هم دا خلق باطل مني او د الله د نعمت ناشکری کوي له هغه چانه بغټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي یا حق ته د دروغ نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کیږي آیا په دوزخ کې د کافرانو لپاره هستوګنځای نشته کوم کسان چې زمونږ په خاطر مجاهده وکړي هغه ته به موږ خپل لارې وروخیو او په باوري ډول الله د نیکو کارانو ملګری دی